بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پښتون افغان یو ډیر مشهور نامتو لیکوال نصیر احمد احمدي دغه ناول چې دی پر هغه باندې موږ نن خبره کوو چې دغه ناول ریویو چې ده کامریډ علیم بریالي اخذ کې ده چې د ازغن کم سیند چې دی د پښتنو سره څرنګه ظلم کوي او پښتانه څومره در په دره تکلیفونه وړي. پر دې ډېره ښایسته سکالو د موضوع ده. راځئ په ګډه اورو. یو ځوانه نجلۍ راځي کالج له، په هغه کالج کې بیا دا کلاسونه اخلي، خپل کلاس فیلوګانې. په کلاس فیلوګانې کې یو هلک وحید نومیږي، هغه ډېر دې ته مغروره وایسېږي، ډېر دې ته قابله تکبر والا وایسېږي. نو دا په زړه کې یو څه نه څه چې کوم دی بد ځینې وړي. بیا دا شپې تېرېږي، ټیم تېرېږي، دا نجلۍ چې کومه ده د یو څه بیمارۍ له وجې یا د یو څه ناخلاصۍ له وجې څو ورځې کالج له نسي را. نو بیا بله ورځ دا راسي او خپلو ملګرو کلاس فیلوګانو ته وایي چې بایي زه خو دا څو ورځې نه وم، زما دا لیکلي شیان په کار دي، دا نوټس مو په کار دي، دا به چا سره وي؟ نو هغه ورته وایي چې بایي دا کمپلیټه بل چا سره نشته، کول هم له دغه سره به وي، وحید سره به وي. نو وحید سره حال وکړه. بیا دا راسي وحید ته وایي، وحید خپل تر درخته لاندې ناست یو ځای په کالج کې، بیا دا نوټس ورکړي، دا یې ورسره یوسي، خپل کار ځینې واخلي. بیا کورس کوم دی د دې یو کوچنی ورور یې هغه په دې نوټس کې لیکي وکاږي، نوټس کې کرښې جوړې کړي. بیا به دا بله ورځ دا خپل نوټس وحید ته ورکړي، وحید دې نه وي کتلي چې دا لیکي زما کوچني ورور پکې کاږلي دي، وحید کتلي. وحید بله ورځ ورته وایي چې بخښنه ده نه وغوښتله. نو دا په زړه کې دا سوچ کوي چې ما کله دی ناروا کار کوي، کله مې دی بد کار کوي چې زه بخښنه وغواړم. نو دا نوره پر دې دغسې چې وایي دا هلک چې کوم دی دا ډېر بل ټایپ بل طبیعت والا دی. نو بیا داسې ماخوستن کور ته راسي، ورور یې ورته وایي چې بایي ما دلته ستا په کتابو کې کرښې کاږلي دي، هغه کتاب اوس نشته. دا په دې ورسېږي چې او دا خو د وحید پر هغه کاږلي دي. نو بیا د دې سر خلاص شي وحید په دې شي کې چې کوم وایي بخښنه یې یادوله. بیا ټیم تېرېږي، دی له وحید سره مینه زیاتېږي، هله 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 بیا دوی تر دې ځای ورسېږي چې یو ورځ ټیچر نوټس لیکلي وي، خپله یوه کاپۍ اوریجنل کاپۍ. نو بیا په کلاس کې وحید ته وایي چې بایي ته به دا وکړې، د دې به نوټس وباسې، بیا به یې ټولو ته چې کوم دی ځله ور ډسټریبیوټ کړې، ور به یې کړې وار یوه ته. نو بیا دا وحید چې کوم دی د دې کاپۍ نه وي ورکړي، وحید یو څو ورځې غیر حاضره وي. نو وحید هم یو څه بیماره وي. بیا دا له یو کلاس فیلو زه نمبر راواخلي، میسج ور وکړي، بایي ته دا څو ورځې نه یې راغلی، ما زما کاپۍ په کار ده، هغه د تر ما نه ده را رسولي. هغه دا ورته وایي چې بایي زه بیماره ومه، هغه ما د بیمارۍ له وجې چې کومه ده تا ته نه ده در رسولي. نو بیا دوی میسجان سره وسي چې خدای د صحت درکړي، الله دې جوړ کړه. نو مینه ورسره نوره دوامداره شي، پر مخ لاړه شي. بیا داسې وسي چې د وحید کومه کورنۍ چې ده هغه ټوله په دوبۍ کې کاروبار یې هلته وي. نو دوی وحید ته دا وایي چې بایي وحید کورنۍ وحید ته وایي چې ته به راځې دلته به په دوبۍ کې له موږ سره په دې کاروبار کې برخه اخلې، دا کار پر موږ ډېر دی، مزدوران یې نشي کولی په څومره په هغونه اخلاص لکه څونه چې موږ کوو، نو لحاظه ته به دلته راځې. بیا وحید دې ته دا ووایي چې بایي ما ته خو کورنۍ دا وایي چې ته به راځې دوبۍ له. نو بیا دا ډېره پریشانه شي، هلته یې اظهار هم نه وي کړی. نو په زړه نازړه کې چې کومه یې ډېره پریشانه شي. د دې نجلۍ سره په کور کې یو کوچنی ورور یې، مور یې، پلار یې، دا یې، دا څلور تنه د دوی د کور برخه یي. نو دا کوچنی ورور پر پلار دا کوچنی ورور پوکي، ورته وایي چې ته بابا ته وایه، بابا ستا خبره مني، دا هم ډېر ورته وایي. مور یې هم د بل ملک چې کومه ده هواداره یي، دلته د دوی ژوند ډېر تریخ یي، د یو کوچني کور اوسېدونکي ورور. نو
مور چې کومه ده هغه یو استاذ هم ده، په سکول کې معلمه ده، ټیچره ده. نو بیا دوی ډېر په ګرانه دا نجلۍ دا کورنۍ پر دې راضي کړي چې ځو به بل وطن له به داسې ځو د انساني ګریزي چې کوي له دې خلکو سره دوی رابطه وسوله، تا تر فلاني ځای وړم، بیا دلته وړم، بیا دلته وړم. ټیک شو، پیسې یې ورکړې، راله یو ځای ورته کښېنستل. هغه په یو کوچني موټر کې دوی دي وروره دنیا ده په یوه ډاټسن کې سره کښېنول. دا خلک یې یوړل یو ځای له ایران یې یوړو، بل ملک یې یوړو، هر ملک یې یوړو، ایران یې یوړو. په ایران کې بیا دوی ته یو ځای ور پیدا سول، یا هلته ځای وي، په هغه ځای کې چې کوم وي خلکو کار کولی، یو غټ ځای وي، دلته انساني سمندران ځای وي، دلته به دا انسانان اوسېدل، دا بار ملکونه چې به اوښتل. نو په دې کې دوی یایي موږ ته یو ځای راکلی، دا کمرې چې کومې ولې دا پر دوه قسمه ولې. یو کمرې د هغو خلکو دپاره وې چې هغو به د انساني سمندرانو دپاره ډالر ورکول، دا د خلکو دا ځای چې د چا وی و دې ته بیا ډالر ورکول، کمره بیا د ځان لپاره نیوله چې بل ملک له به اوښتل، ما ته ښه کمره راکړه، زه تا ته ډالر درکوم. د نمو هغه به عام پیسې وې، افغانۍ به وې، یا به پاکستانۍ وې، یا به ایرانۍ وې. نو دوی ویل موږ ته الریډي هغه کمره راکړه چې هغه د ډالرو والا وله، ولې د دوی پر موږ د سرمایدارو خیال وی، نو موږ ته یې ښه کمره راکړله. بیا چې ښه کمره راکړله، په دې کې موږ بیخي ډېر ټیم تېر سوی، وروره د باندې نه پرېښودلو. نو خالي په کمره کې به وو، یا به د حویلي له راوتو. په دې حویلي کې دوی وایي چې غواوې وې، انسانان وو، ډېر راشکش وی. په دې ځای کې یو کوچنۍ ماشومه داسې وله چې هغې به موږ له یو واره اوبه راوړې یا به یې چای راوړې. دا ماشومه چې کومه وله دا بلکل د پښتنو ته سوګي وله. بیا یو ورځ دا نجلۍ وایي چې مهال جنوکۍ چې ته د کوم ځای یې، دې سترګې راپورته کړې، غږ یې نه کړې، راته ورځه لاړه. بله ورځ راله، بله ورځ راله، بله ورځ مې کښېنوله په زوره، ما ویل د کوم ځای یې؟ بیا دې راته ویل زه د افغانستان یم. بیا نو بیا وایي ما ورته ویل چې ته دلته څنګه رالې؟ دا وایي د دې ماشومې په سترګو کې اوښکې رالې چې دا پرېږده دا خبره زه نه شم درته کولی چې زه دلته څنګه رالم. بیا یې دا ډېره تنګه کړي. دا وایي چې موږ هم د لې اکا وی په ایران کې کار یې کولی. بیا یې موږ له ټلیفون راوکړ، زما پلار له دا ماشومه او دا نجلۍ ته دا مجلس کوي. بیا زما اکا چې کوم وي هغه زما پلار له ټلیفون راوکړ چې بهي ته راسه، دغه وکړه، د لې ډېرې ښې مزدورۍ دي، کارونه دي، ښې پیسې دي، دا زموږ وطن خو غرق ترق دی، برباد دی، په دې کې څه دي چې تاسې دا هلته ناست یاستئ. نو بیا د دې پلار او مور او ورسره دا کوچنۍ نجلۍ چې دې ته ګپه کوي، دا 3 کسان وراسي، دلته یې اکا پولیسو وړی هغه نه یي. نو بیا دوی ډېر له بد حاله سره، ډېر له بدو حالاتو سره مخامخ شي. بیا دوی راسي دا ځای له، په دا ځای کې چې دا کوم مالک دی، دا ځای چې د چا دی، دا د ده په مور باندې کارونه کوي. پلار چې کوم دی هغه یې په د غواوو په ځای کې هلته ایښی وي چې ته به دا غواوو لوسې، یا به له دا غواوو ته پروړونه وراچوې. د دې مور ته دا کار کړی دی چې ته به دې ټول خلکو له دا چې کوم بار ملکو له ځي راځي، د خلکو له به ته سالنان تیاروې. نو دا مور او پلار په دې ورسره راضي شوي دي چې ټیک دي، دا کوچنۍ ماشوم هم د هلته له موره سره وي. دا د ځای مالک بیا دا کار وکړي چې د دې له موره سره بدکاري وکړي. جوړه راوړي، یو جوړه یې راوړي په تحفه کې. د دې پلار، د دې ماشومې پلار و دې مور ته وایي چې بهي ته دا جوړه تاله څنګه په تحفه کې دراله. نو د دوی تعلق دلته سره خراب شي، څرنګه چې خوندور وي هغه رنګه پاته نه سوی. نو بیا دا سړی چې کوم وي د دې ماشومې له موره سره په زور زبردستي په څو وارې ناروا کارونه کوي. بیا دا په دې نتیجه ورسېږي چې بهي زما د لې لور ده، سبا دا راغټېږي، دې ته هم پېغورونه ورفاتېږي، تر دې ژوند مرګ ښه دی. بیا داسې کومه یې له بالا یې منزله زه راټوپ شي، لاندې وموښلي، د سر ماغزه یې پر لګټ شي. دا پلار یې هم بیا چې راشي په دې حالات کې دا خپله ښځه وویني، د دې بچۍ مور وویني، هغه هم ډېر اریانه پاتې شي چې بهي دا اوس څه وشو. بیا یې دوی هغه پلار هم په یو ترتیب په یو چم له دې ځایه ورک کړي. و دې ته وایي چې ته به دلته کار کوې، بیا دا ممکنه ده دې ماشومې نجلۍ ته چې بیا ته ستا له پلاره سره ووینې. نو دا
بیا د هلته کار کوي بیا دا په ښه و بد پوهېږي، خو دومره لیونۍ غټه سوي دي بیا دا خلک وراسي دا د وحید مینه ناکه نجلۍ چې کومه ده دا ګپ ورته وکړي، هغه هم ورته وایي چې بس د هلته یې سټاف کړه، د دې هم په سترګو کې اوښکې راسي، دا ماشوم هم پخپله ډېر ناشده دا خپلغه چې د هلته د دې ماشومې کومې خبرې واوري یا له دې سره دا ظلم دا جبر واوري دا پخپله ډېر حیرانه سي او بیا دې هغه نه یې راغلي دي دا سفر باندې تللي دي نه یې هغه حالت یو طرح بیا چې کله دا په دې سفر را روانه سي دا د بل ملک دا بیا ډېره ګرانه سي. نو دوی په دغه ځای کې د ایران کې ډېرې شپې وسي ډېر ستړي سي بیا پلار ته ډېر ویایي بیا د دې پلار او د دې ځای مالک له دې دوی دوه خوشکه سره وسي بایي موږ زیاته دلته ستړي سو موږ زیاته له دې ځایه روان کړه. نو بس یو څو شپې بعد هغه ورته وایي صحیح دي بایي ته تیار اوسئ چې ګاډۍ ماډۍ پیدا سوه ته به له زاګي زه بل ملک له وړې بل وطن له به مو وړې. نو بیا یو ورځ دا کوچنۍ ګاډۍ وراسي ډېر مسافران یې په هغه کې د دې ورور د دې مور د دې پلار دا 4 کسه هم پکې ناست دي نور ډېر مسافران کې ناست دي. بیا دوی له دې ځایه له دې ایرانه مثلاً د ترکي په خوا وړي بیا دوی په دې موټر کې کښیني دا د شپې سفر وي بیا ورته وایي چې بایي چې ډریور درېدلی نه وي څوک به کښته کږی نه خپل اصول یې د وړنې نه. نو بیا په دې کې دوی په دا ډاټسن کې په یوه ډاټسن کې نر ښځې کوچنیان ماشومان دا ټول ګډوډ ناست دي ډېر په تکلیف وي. بیا دوی له دې ملکه ځه له دې ایرانه ځي د ترکیې خواته د ترکیې په لاره کې بیا یو ځای داسې راسي چې دوی ځله کښته سي بل موټر ته وخیږي په بل موټر بیا تر یو ځایه دوی یوسي بیا دوی ته وایي چې بایي زیاته د موټر سفر نشي کېدلی موټران به هم دوی په بندو بتیو بوتل اوس به دوی کو پر پښو به ځو. نو د دې بل ملک سرحد چې کوم دی هغه شروع کېږي دا بانډرۍ شروع کېږي نو لحاظه دلته موټر چې کوم دی هغه واره نه خوري موږ به پر پښو ځو. د دې له مور د دې له پلار او د دې سره د دې کوچنی ورور دی دغو سره یو سړی روان چې پر پښو یې بیایي. نو بیا چې دوی هغه ملک و بانډرۍ ته ورنږدې سي و سرحد ته ورنږدې سي دا هلته ټکان پر شروع سي ټکان چې پر شروع سي وروره نو خو هغه وایي پر شا به نه ځئ ځو خو پر مخ د ملک و خواته ورننوځو نور به بیا ورته ګورو. نو دوی چې پر دې مخ روان سي دا هلته ټکان شروع سي هله 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 منډې ترنډې د دې ورور پکې ولګېږي دا غوږ یې ولګېږي خاص پر دا غوږ باندې ولګېږي. نو مور یې هم حیرانه پاتې سي او دوی هم حیرانه پاتې سي چې دا اوس څه وسو. نو دوی د شا کوشش کوي چې ورور را پورته کړو ورور را ټول کړو او دلته دا کوم سړی چې دوی رسوي هغه یې تر دې بالکل نه لکه هغه یا بایي په شا به نه ګرځئ دا خو اوس خالي دی پکې لګېدلی دی که نه بیا به نور ډېر تاوان وکړو نه. نو مخ ته ځي دا د دې د مور ټیکری دا د خپل زوی په وینو لړلی زوی په وینو کې لت پت پات او ته بل ملک لاوړې. نو خدا د وران هم دا دې رالی دا ځای هم دا دې رالی دا هم دوی ترکلی راله ترکیې کې یو ځای له په ځای کې د دوی ستوګن وي و راله ځای چې کوم د دوی ټارګټ و یا ټارګټ ځای له راورسېدل اوس به دلته یو څو شپې کوي بیا به له دې ځایه پر مخ ځي په دا ځای کې یو سپین سترګي ده یو سپی دی بس دا له سړي راورسول د دې سړي دلته ډیوټي ختم کېږي بیا د بل سړي غږ شروع کېږي بل سړی وراسي د دې مور ډېر پریشانه وي دوی ډېر پریشانه وي د خپل ورور دپاره د دغه دپاره. نو د دې د مور دماغي توازن چې کوم وي دا وایي هغه هم هغه ته رانه و څرنګه چې پخوا ول او زما مور د حسن له حوالې د دې له خولې د دې کتاب له خولې چې بیخي ډېره ښایسته وله او تر پلار ډېره کسره هم وله نه. نو بیا دوی دا هلته څو شپې وکړي د دې ځای له بیا بل سړی وراسي هغه ورته وایي بایي اوس به زه تی پر مخ وړمه پر مخ به مې داسې وړم بیا به هایي بیا به دایي. بیا چې دوی د ترکي ځای له لاړ سي دا د ترکي په ځای کې دوی شپې کوي یو څو شپې هلته وکړي بیا هغه سړی وراسي دوی چې بل ځای له رسوي نه بل ټکانې له نو هغه د دې مور ته وایي چې دا څومره حسن خدای درکړی دی نه دا خو په تا ډېر دی. نو
نو دوی هغه په ښو الفاظو نه ورته وایي، الفاظ یې څه بد دي. بیا دا د ده پلار چې کوم دی دا لږ پر رومخ سي ورته وایي چې ته دا څه کوې نه، موږ په دې عزت و په حیا ډېره خوا بده وو، دی وایي ته هلته کراره کښېنه. دا رنګه سړی یو وار بله وار رالی، بیا ما داسې خبر ورته وکړ د زه په سوک وولم، بیا چې ما سټ د ده فیلډ تر یو بارډره ورسولی، بیا ما د هغه ملک و پولیس ته وویل ما ته دا ځوان ونیسئ. بیا ما له هغه نجونو سره چې کوم کارونه وکړل هغه ستا په سوچ کې نسته، ستا په ذهن کې نسته، نو ته ما له پر مخ مه راځه. بیا څو شپې د هلته وکړي، بیا دوی بوځي یو ځای له، بیا دوی په کنټینر کې، په کوم کنټینر کې چې خلک غوښي یو ملک ځه بل ملک له وړي، په دې کنټینر کې دا ټول مسافران کښېنوي، بیا یې دوی روان کړي. په دې کنټینر ټمپریچر دومره سوړ وي چې هلته ژوند کول، ژوندی پاتېدل بې انتها ډېر ګران شي. دوی هم په دې کنټینر کې، بیا یو ځای دوی وایي چې مسافران بیخي ډېر تنګ شول، ټوخي شوې، له مرګه سره مخامخ ول. بیا موږ په ګردو دا کنټینر ټکولی، دی دوه سړیان راغله دروازه یې خلاصه کړله، توپنچې ورسره وې، یو ځوان باندې هلته ټک وکړ، وایي که مو بله واره وټکوئ د ګردو به دا انجام وي، د ګردو به دا حال وي. نو ویل بیا بس موږ کراره کښېنستو، بل اسره نه وله بل څه نه وو په دې کنټینر کې. وروره ما د خپل سر ټیکری یو بل ماشوم وی، هغه ډېر له یخه سرکپېدی، نو بیا ما دا خپل د سر ټیکری ورکړ، خپل ورور مه رایاد سوی. نو بیا هله 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 دې تنګ سفر بیا موږ پر یو ځای کښته کړلو، له هغه ځایه زه به بیا موږ په بل شي کې تلو، د دې ځای هغه موږ چې تر کومه ځایه رسولو هغه ځای راورسېدی. موږ چې دا نیچرل هوا له دا ویې راکښته سو، دا پر موږ دومره ګرمه لګېدله لکه د سټوپ لمبې نه، ولې چې موږ له ډېر ساړه دغه ځه راکښته سوي وو. بیا موږ د یو ساحلو خواته لاړو، د سمندرو خواته، د سمندر یا د ساحل پر غاړه دلته ولیاړو. وروره د بل ملک پولیس هم، د ترکي پولیس هم ګرځېدل، ځینو وېرېدو هم ډېر. نو په دې حال کې زما مور ویل ته راځه ما ته داسې د صحراو خواته لاړ شو، نو دغه به وکړو، لږ به ګشت وکړو، وبه ګرځو، بیا به برته راسو، پلار خوا دې ناست دی. نو دا یې زه په دې حال کې د ترکي خلکو ډېر بد راته کتل. موږ چې لاړو وروره زه یو ځای ځینې جلا سوم، مور مو بل ځای، داسې د صحرا خواته سره ووتو، مطلب له دې پلاره رالیرې سو، په چمني کې ولو. دا وایي زما مور ته یو دوو کسانو بد کتل، بله واره زما د مور ناره سوله، زما د مور چې ناره سوه زما ور منډه کړله، غټه ډبره مې په لاس کې وه، یو سړی مې په ووهلی، هغه هلته را ونړېدی، په بل مې پسې ووهلی. نو زما زه چې په سړیانو لګیا وم، مور 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 پسې مو نارې ولې، د مور مو درک نه وی. واخوا د بالا یې پر یو ډبره یو فرشه باندې ولیاړه وله، ټیکری یې هلته بند وی. ما چې ور منډه کړله د پلار نوم مو واخیستی، هغه رالی، د مور هغه د ورور په وینو ټیکری چې کوم وی هغه په فرشه کې بند وی. دا و دې ساحل ته ور ټوپ سوله، بیا چې چا تا نه دی لیدلي ما هم نه دی لیدلي. له دې ځایه دالته بیا پولیس والا دا فلغه چې کومه ده دا نجلۍ دا وایي زه یې ونیولمه، بیا یې زه راوړمه یو هسپتال، په هغه هسپتال کې باید دا اډمیټه وي، بیا دا ناول چې کوم دی دا لیک چې کوم دی دې کړی دی چې دا د دې د ژوند کیسه وله. بیا چې دا مړ کېږي تر خپل بسترې لاندې دوه شیان یو دا د وحید تصویر یي، دا کوم هلکه سره چې دا مینه کوي، یو د افغانستان نقشه یي. نو بهرحال موږ دا ویلی شو چې پښتانه په حیثیت یو قام څومره در په در او څومره له مسافرۍ سره، څومره له ناروا سره په بل وطن کې مخامخ یي، څوک یې تصور هم نشي کولی. نو دا د دې ناول دا د دې لیکل سوي دغه کیسه وه، داستان وایي.